بابا د زرغون سره به دې خبرې نه یې کړې؟ څه خبرې؟ بابا د زرغون کلاکاري دې بیا یې سوې؟ ته چپ سه سپین سترګې، مشر ورور یې دی، احترام یې وکړه. خو رښتیا وایم کار نه کوي، هېڅ شی د ده په طبیعت نه دی برابر. دی هم ملامت نه دی، معاشونه کم دي. بابا تو خدای دا نو اوس انصاف دی؟ کوچنی هلک دی، د خولې نه د شیدو بوی ځي، دی غواړي په اوله ورځ د لکو معاش ورته برقراره سي. هر څه قدم په قدم کېږي. زرغون هم دنیا پر سر نه ده اخیستې، منتظره دی. ولې هلک یې ونې کوي؟ ژنورې هلک نه لیونی کوو، هلک پوهوو. هلک پوه دی خو کار نسته چې وکړي. د خدای کارونه ورته پیدا سوه، خو زرغون لالا وایي د دې معاش کم دی، د دې ځای سم نه دی، دا داسې دی، هغسې دی، بس نخرې ورسېدلې دي. بابا د ده همزولي ټوله خارج ته ولاړل، هلته یې پیسې وګټلې. دی بیچاره په کابل کې د لږو معاشو ته ناست دی. ته به په خارج کې پیسې په ونو راځړېږي، ته به خارج ته تګ مفته دی. زه به خپل زر او زیور خرڅ کړم، په هغو پیسو بیا واستوم. موت خو نه استوم. امور کشتي په تیارو کې تلای، خو پر قاچاقي لارو روان وې. په غرو رودو په ځلګو کې ځې، لږ پکښې مرسي یو یې ورسېږي. ناڅاپه په پېرزو ده. ته چپ کړه، ډېرې خبرې مه کوه، ځان دې وخورم، خدای دې داسې ورځ نه راولي. سمه ده سمه ده، زه به له زرغون سره خبرې وکړم. اول دې دلته کار شروع کړي، که د خارج کار کېدو بیا به ولاړ سي، خو د نامعلومې سبا لپاره باید خپل نن خراب نه کړي. نو دلته بیا کله کار سته؟ ګوره که څوک په کار ونه شرمېږي، کارونه ډېر دي. په خارج کې د سړک په جارو نه شرمېږي، دلته ولې وشرمېږي؟ یو دا یې لا بله، زما نازولی زوی به اوس د خدای په شپو کې د دوړو ډک سړکان جارو کوي. دغه خبرې یې له سره وباسه. کار دی، که د سړک جارو کېدل دي، که په ارګ کې ناسته ده، ټول کارونه دي. هېڅ کار تر بل لوړ مه بوله. شرم په بیکارۍ او ټمبلۍ کې دی. ته ودرې دا کتابچه راواخلم. دلته مې د درویش دراني یو شعر را سره لیکلی و. هغه څه ښه وایي: پښې یې په خپله مځکه ټینګې لکه ونه نه کړې، پردي وطن ته په روزي پسې ساده روان دی. واه بابا، بیخي څه دې وویل.